अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته مونږه سمبل په دې کلاس کې به کلیر کوو چې د اردو کوم ټیکسټ دی هغه به مونږ په لیپټاپ کې لا په کمپیوټر کې څنګه لیکو ټول مخکې به تاسو تل داسې چلو کې یو سمپل سیټ اپ دی مونږ سره هغه به انسټال کې دلته به ولیکې پاک اردو انسټالر څه ولیکې پاک اردو انسټالر دا کم سیټ اپ چې موږ سره دا یو دی کلیک پکې په دې باندې د دې یو خپل آفیشل ویب سایټ په موږ سره اوپن شي سمبل دلته به کلیک کې ډاونلوډ پاک اردو انسټالر باندې صحیح شو دلته موږ سره د دې یو خپل ویب سایټ دی دا صحیح دی کنه دلته به څه چلو کې کلیک پکې اوس که مونږ وایو چې زیپ فایل کې مونږ ډاونلوډ کوو نو ډاونلوډ فرام میډیا زیپ باندې به کلیک کې صحیح شو په دې سیټ اپ باندې به کلیک کوو دلته مونږ سره دا ویب سایټ اوپن شو نو دا د دې یو خپل څه دی دغه دی را سره ایکزي فایل دی نو ډاونلوډ باندې به کلیک کوو موږ سمپل صحیح شو چې کله ډاونلوډ باندې مونږ کلیک کوو نو دلته نه به د دې دا ډاونلوډ یې مونږ سره څه شي سټارټ بشي را سره دا مونږ سره دی ډاونلوډ شو صحیح شو الریډي دا مونږ ډاونلوډ کړی که دلته ډاونلوډ ته راشم صحیح شو ډاونلوډ ته راشو دلته مونږ وګورو دا مونږ سره په ډاونلوډ کې پروت دی صحیح شو دا سیټ اپ دی را سره پاک اردو انسټالر په دې به ډبل کلیک کې صحیح دی دا مونږ سره دا سیټ اپ راغلی لایک دا یو دی په دې به ډبل کلیک کې دلته به کلیک کې یس باندې صحیح شو چې یس باندې مونږ کلیک کړو دا به مونږ سره دلته نه څه شي انسټال بشي خو دا الریډي ما سره انسټال دی نو دلته مونږ ته وایي چې موډیفای کې که دا ریفیر کې صحیح شو چې کله دا انسټال کې سمپل به دا تاسو چلو کې دا سیسټم به ورته بیا ریفریش کې مطلب دا ریسټارټ پکې ورته کله چې مونږ دا انسټال کو نو بیا به راشو دلته به کلیک کو څه باندې ورډ به اوپن کو لایک زه رالم دلته نه مې ایم ایس ورډ اوپن کو صحیح شو اوس وایم چې دې کې زه څه کوم د اردو لیکل کوم نو د اردو لیکلو دپاره به دلته کلیک کې لینګویج ګوره چې کله موږ سیسټم ریسټارټ کړو نو دلته موږ سره دې لینګویج غواړي نو سمپل په دې کلیک کو نو دا اردو دی دا را سره انګلیش دی سمپل اردو ته باندې به کلیک کو صحیح شو اوس دې ټایم کې زمونږ چې کوم سیسټم دی کمپاونډ ته وړېدو اردو ته وړ فور ایگزامپل زه پکې خپل نیم لیکم لایک ما پکې دلته نیم واغوستو دا صحیح شو نو دا اوس موږ سره کم فارمیټ دی دا فارمیټ ما سره د اردو دی که دې له زه سایز انکریز کوم نو دلته نه دې له سایز څه کولی شم انکریز کولی شم صحیح شو کنه نو مونږه که خپل ټیکس اوس لیکو نو په اردو کې ایزیلی مونږه ټیکس لیکلی شو صحیح دی د دې شارټکټ کې دا وینډو بټن او سپیس بټن پریس کوو نو د یو لینګویج نه بل لینګویج ته مونږ ایزیلی موو کولی شو صحیح شو په دې به کلیک کوو دلته نه مونږ سره بس راشي لینګ کوو زه دلته انګلیش والم نو د انګلیش کې مونږ لیکل کوو صحیح شو که دغه شان زه د اردو سلیکشن والم نو په اردو کې به زموږ ټیکس لیکل کېږي نو دا مونږ سره یو سمپل میتډ دی چې مونږ په دې باندې څه کولی شو د اردو لیکل ایډ کولی شو ټیک ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږ داسې یو نیکسټ ټاپک کوو والسلام